أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم. د افغان تعلیمي اکاډمي یوټیوب چینل ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي ټول به جوړ روغ خوش او خوشحاله سره ژوند چارې به در باندې په خیر خوشحالۍ باندې تېرې شي. ګرانو شاګردانو راځئ خپل درس په اړه باندې په خپل درس باندې به تاسو پیل کړو. ګرانو شاګردانو که ستاسو یاد وي موږ تاسې د نبوي سیرت نه هم مخکې یو څه درسونه درلودل، هغه هم د بیع په اړه باندې وو. که بیا ستاسو په یاد وي تاسو کتاب ته مراجعه وکړئ، هلته موږ تاسې د بیع په ډولونو کې یو په 19 درس کې انشاءالله موږ تاسې ناروا بیع هلته ویلې وې. موږ وویل چې ناروا بیع هغه په 3 ډوله باندې دي، یو باطله بیع وه، بله فاسده بیع وه او بله هم مکروه بیع وه. موږ تاسې د دغې ناروا بیع له جملې څخه چې باطله بیع وه هغه موږ تاسې انشاءالله العزیز په 19 لوست کې موږ تاسو په هغې باندې بحث کړی و. دغه دوې ناروا بیع چې دي چې یو فاسده بیع وه او بل هم مکروه بیع وه دا پاتې سوې وه. نو بیا موږ تاسو د هغې نه وروسته څه نبوي سیرت درسونه ووي، د هغې نه وروسته که بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څه حدیث، دا خبره موږ تاسو په خپل طبیعت باندې نه، ځکه هغه د کتاب مطابق چې کتاب څنګه د نصاب مطابق جوړ شوی دی، څنګه هغه مؤلف لیکلی دی، د همغې مطابق موږ تاسو مجبوره یو چې د هغې مطابق مخته ولاړ سو. نو په همدې خاطر باندې دغه د درس سیستم په دغه شکل باندې روان دی. نو هلته د دغې بیع یو ډول چې و هغه په 19 درس کې و چې هغه باطله بیع وه، او اوس انشاءالله دلته موږ تاسو په 9 درس کې هغه فاسده بیع ده. نو موږ تاسې ناروا بیع له جملې څخه یوه مې ویلې وه چې باطله بیع وه او دوې دانې پاتې دي چې هغه یې فاسده وه بله مکروه. نو نن درس به موږ تاسې انشاءالله د فاسده بیع په اړه باندې. فاسده بیع موږ تاسې اول پیژنو، بیا د هغې نه وروسته کې د هغې ځینې یو څو 2 دانې البته احکام کتاب کې راخیستي دي، موږ تاسو په هغې باندې بحث کوو. اول راځو د فاسده بیع تعریف ته. وایي فاسده چې دا هغه په لغت کې د صالح ضد ته ویل کېږي، یعنې ناسمه. د صالح چې کله ضد سوله هغه غیر صالح یعنې ناسمه، نو د لغت په لحاظ باندې دا ناسمه بیع ده. او په اصطلاح کې چې په اصل کې روا وي خو د صفت له مخې صحیحه نه وي. مطلب دا چې دا هغې بیع ته ویل کېږي چې په خپل ذات کې د اصل له لحاظه دا څنګه د صحت لري، په هغې کې کومه ستونزه مشکل نشته، خو د یو صفت په وجه باندې هغه بېرته فاسده سوې ده. فرق یو بیع ده داسې بیع ده چې په هغې کې د انعقاد شرطونه پکښې موجود دي، د انعقاد ټول شرطونه پکښې شته دي، خو خبره دا ده چې د صحت شرطونه په هغې کې نشته دي. دا هغه بیع ده چې په خپل ذات کې یا په اصل کې دا روا ده، خو د یو عارضي صفت له وجې یا د داسې یو شرط له وجې چې هغه شرط دلته په بیع کې فاسد شرط دی، د هغې بیع د هغې شرط له سببه دا څنګه سوې ده، دا فاسده بلل سوې ده. لکه موږ تاسې یو مثال وایو، مثال یې داسې وایي یو څوک دی یا یو څوک دی په چا باندې خپل کور خرڅوي، وایي دغه کور زه په تا فرض کړه په 10 لکه افغانۍ در باندې خرڅوم، په دې شرط در باندې خرڅوم چې ته به دغه کور چا ته په کرایه باندې نه ورکوې. اصلا کې دغه بیع چې دغه په خپل ذات کې روا ده، جایزه ده، د کور رانیول همدارنګه د کور خرڅول دا جایز دي، دا روا دي. خو دلته صفت چې دی دغه شرط چې دی فاسد شرط سو چې هغه یو چا ته په کرایه نه ورکول دي. دغې فاسد شرط په وجه باندې دغه بیع چې د هغه فاسده سوه، نو دا یې موږ تاسې مثال. حکم چې دی دغې بیع حکم څه دی؟ وایي مبیع اعمال په قبض کولو سره مل ګرځي، تصرف پکښې نافظ دي. کله چې دغه بیع وسوله، دغه بیع چې کله وسوله، نو دلته مبیع د مال په قبض کولو سره د هغې مالک ګرځي، یا مبیع او مال په قبض کولو سره هغه څنګه هغه ملک ګرځي. کله چې دغه بیع ترسره سوله، فرض که دغه کور دی، د کور په دې کې قبض وسو، هغه کس د کور واخیستی، هغه دغه بل کس ته یې مشتري ته په مقابل کې هغه پیسې ورکړلې، هغې ته چې کله پیسې ورکړلې، وایي دغه دواړه د دغې شیانو ملک دي. مشتري چې دی هغه د کور مالک وګرځېدل او بایع چې دی هغه د سمن مالک وګرځېدل. خو خبره دا ده چې متعاقدین دواړه د فسخ اختیار لري، دواړه د فسخ اختیار لري. که چیرې دوی دغه شرط باندې موافق نه سول، دغه شرط یې ونه منله، نو بیع بېرته فسخه کولی سي، هغه د مابین نه تللی سي. او که چیرې دوی دواړه په دې باندې موافق وو، بیع نافظه ده او په دې کې کومه ستونزه مشکل نشته دی. بله خبره چې موږ داسې درس کې نن لرو هغه د فاسدې بیع ځینې احکام دي. یو 2 لنډې خبرې په دې اړه باندې موږ تاسو دلته کړي دي. د فاسدې بیع ځینې احکام په دې اړه باندې، په فاسده بیع کې یوازې د عقد په کولو سره ملک نه ثابتېږي،
تر څو چې له عقد سره سم د بایع په اجازه قبض شوی نه وي. یعنې دلته یوه خبره فاسده بایع کې یوازې عقد په کولو سره یو څوک د یو شي مالک نسي جوړېدلی، یوازې په قبض سره دغه ملک ثابتېږي نه، تر هغې وخته پورې چې له عقد سره سم د بایع په اجازه باندې قبض شوی نه وي. هر کله چې بایع د شی قبض کړل، هغې ترلاسه کړل، نو بیا دغه بیعه چې د هغه نافظه ده، او که چیرې هغې قبض نه کړل نو دغه بیعه چې د هغه تر هغې وخته پورې منعقده ده یا تر هغې وخته پورې منعقده نه ده، تر هغې وخته پورې موقوفه ده تر څو د هغې اجازه نه وي سوې یا هغې هغه مال قبض کړی نه وي. دوهم، که چیرې په فاسده بیعه کې بایع او مشتري مبیعه تسلیم کړي او په عقد کې دواړه عوضه چې هغه ثمن او همدارنګه مبیعه مال وي، په دې صورت کې مشتري د مبیعې مالک ګرځي او بایع د ثمن مالک ګرځي. په دې ځای کې بیا هم ګورئ تکرار که چیرې وایي په فاسده بیعه کې بایع او مشتري مبیعه تسلیم کړي، مبیعه یعنې هغه شی چې ده رانیولی دی هغه یې تسلیم کړله او په عقد کې دواړه عوضه هغه ثمن او مبیعه. که ستاسو په یاد وي په تېرو درسونو کې مو تاسو ته فقهي اصطلاحات پیژندلي وو، په هغې کې مو ثمن هم پیژندلی وو، مبیعه مو هم پیژندلی وه چې ثمن خپله د پیسو ته ویل کېدله او مبیعه چې ده هغه جنس ته ویل کېده. اوس که وایي دغه دواړه شیان مال وي، مال مو تاسې داسې تعریف کړی وو په فقهي اصطلاحاتو کې چې شرعاً قیمت ولري، نو که مبیعه هم داسې یو شی وي چې هغه شرعاً مال وي، هغه قیمت ولري او ثمن هم هغه رقم شی وي، نو بیا د دغې دواړو په صورت کې دلته مشتري هغه د مبیعې مالک ګرځي او بایع چې دی هغه د ثمن مالک ګرځي. یعنې مطلب دا دی چې بایع چې دی هغه دغه د پیسو خاوند ګرځي، همدارنګه مشتري چې دی هغه د هغه جنس خاوند ګرځي. او که چیرې دلته دغه عوضه چې هغه ثمن او همدارنګه مبیعه ده، که چیرې د مال نه و یعنې شرعاً هغه مال نه و، داسې یو شی و چې هغه په شریعت کې ناروا و، نو بیا بایع هغه د مشتري چې دی هغه د مبیعې ثمن نه ګرځي او بایع چې دی هغه د ثمن مالک نه ګرځي. که دا دواړه عوضه چې هغه ثمن او مبیعه دی هغه مال و، نو بیا دوی دواړه د دغه شیانو مالک ګرځېدلی شي. نو په لنډ ډول باندې مو تاسو ویلی سو فاسده بیعه، نو لنډه داسې ووایي چې فاسده بیعه هغې بیعې څخه عبارت ده چې په خپل ذات کې جایز ده، د انعقاد شرطونه پکښې موجود دي، خو فقط د یو صفت په وجه باندې چې هغه د صحت شرط په هغې کې موجود نه دی، په دې خاطر باندې دا فاسده ده او ناروا ده. نو ګرانو شاګردانو دا و زموږ تاسې نن ورځې درس ته، بل درس ته پورې مو په راتله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله.